السلام علیکم ګران ملګرو، زموږ سلامونه ومنئ. روهیت شرما په نړیوال جام کې نوی ریکارډ جوړ کړ. د هندي لوبډلې مخکښ او د پیل توپونکي روهیت شرما په روان نړیوال جام کې نوی ریکارډ جوړ کړ. هغه د سریلانکا د پخواني لوبډل مشر کمار سنګاکار پخوانی ریکارډ مات او په خپل نوم یې کړ. روهیت شرما په روان نړیوال جام کې تر دې مهاله پورې 15 سریزې وهلي دي چې د په یو نړیوال جام کې د یوه توپوهونکي لخوا تر ټولو زیاتې سریزې دي. تر روهیت شرما مخکې د سریلانکا لوبډلې پخوانی لوبډل مشر او مخکښ توپوهونکی کمار سنګاکار په 2015 نړیوال جام کې 4 سریزې وهلې وې او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی و. خو په نړیوال جام کې د سنګاکار د 4 سریزو ریکارډ روهیت شرما په روان نړیوال جام کې مات او د 15 سریزو ریکارډ یې جوړ کړ. د یادونې وړ ده چې روهیت شرما په روان نړیوال جام کې په 8 لوبو کې توپوهنه ترسره کړې او د روان نړیوال جام تر ټولو زیاتې منډې هم کړې دي. هغه په یوازې ځان 640 منډې کړې او تر ټولو مخکې په روان نړیوال جام کې نوموړی د سویلي افریقا پر وړاندې 102 د پاکستان پر وړاندې 140 د انګلستان پر وړاندې 102 د بنګلادیش پر وړاندې 104 او د سریلانکا پر وړاندې 103 منډې ترسره کړې دي. همدارس د استرالیا پر ضد 50 د ویسټ انډیز پر وړاندې 13 او افغانستان پر وړاندې یوازې یوه منډه ترسره کړې ده. په خپل درې وروستیو لوبو کې چې نوموړي د انګلستان، بنګلادیش او د سریلانکا پر وړاندې ترسره کړي هم یې په پرله پسې 3 واړه لوبو کې سریزې وهلي. د یادونې وړ ده چې روهیت شرما یوازینی توپوهونکی دی چې په نړیوال جامونو کې یې تر ټولو ډېرې 6 وهلي دي. روهیت شرما چې د هند لوبډلې یو مخکښ او تخنیکي توپوهونکو څخه دی، د خپلې ملي لوبډلې لپاره یې 214 منډې کړې دي چې 8615 منډې یې ترسره کړي. هغه همدارس 27 سریزې او 42 سیزې وهلي دي او په یوه لوبه کې تر ټولو زیاته منډې یې په 264 دي. ګران ملګرو، که تاسو دغه ویډیو خوښ شوي نو لایک، شیر او زموږ ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تاسو به نور نوي او تازه معلومات وړاندې کوو. ښه وختونه.